سلام ستړي مشئ ورځ مو بخیر او نن راغلی یم دلته د هیواد یوې ښکلې سیمې ته چې تاسو به یې له نوم او ښکلاو سره اشنا یاستئ د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه هغه سیمه چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه لیدو ته خلک راتللي د هر کال په نوي کېدو سره او په پسرلني موسم کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې بېلابېلې میلې او ځانګړې تفریحي سیمې له خلکو ډکېږي او ځانګړې میلې ترسره کېږي له دغه ښکلاو څخه یا دغه ملي پارکونه ورته ووایو چې یا هم هغه سیمې چې واقعا په لیدو ارزي یوه هم د ګلغونډۍ سیمه ده دغه سیمه چې لسیزې ورته ووایو یا کلونه وړاندې د پښتو ژبې د یو وتلي شاعر بهائی جان له لوري دغه د ګلغونډۍ یا ارغوان ګل غونډۍ په نوم باندې نومول شوې ده واقعا ښکلا یې په لیدو ارزي او دلته د هر کس راتګ یو وار خامخا ضروري دی چې د هېواد دغه ښکلا له نږدې څخه وګوري د ګلغونډۍ ښکلا چې په هر زړه او هر فکر کې چنګ لګوي او هر یو کس د هېواد له ګوټ ګوټ نه خپلې غېږې ته راکاږي واقعا هم دغه ګلورینه او عطرورینه فضا یې د ستایلو ده د هر کال په پسرلي موسم کې دغه ونې ځان ته یاقوتي رنګ خپلوي چې د غوټیو په پرانیستلو سره یې ځانګړې یاقوتینه ښکلا د خلکو لیدلو ته ورډالۍ کوي واقعا په لیدو ارزي او نن یې غواړم چې له تاسو سره د دغه سیمې دغه ښکلا او ترڅنګ یې د خلکو ګڼه ګوڼه د سیلانیانو چې د هېواد له ګوټ ګوټ نه دلته راغلي دي حتی بهرني سیلانیان هم دلته راځي او د دې لیدنه کوي او له ځان سره یې په عکسونو کې د دې ځای خاطرې ثبتوي زما نوم سید حمید الله هاشمي ده او زه د بامیان ولایت څخه دلته راغلی یم زموږ ولسوالۍ ډېره یوه لرې ولسوالۍ ده کهمرد ولسوالۍ ورته وایي زه له هغه ځای دلته راغلی یم ځکه چې د دې ځای ښکلاګانې په هر ځای کې یادېږي او دا ډېر یو مشهوره او ښکلی ځای ده هر څوک باید د دې ښکلي ځای لیدنه باید حتما وکړي ځکه چې د دې ښکلې او نرمه او عطرینه فضا د هر څه په زړونو کې ځای لري لکه څنګه چې یو انسان اړتیا لري د هغه فزیکي ستړیاوې رفع شي په همدې قسم یو انسان اړتیا لري چې د هغه روحي ذهني او رواني ستړیا هم رفع شي د دې رفع کولو لپاره دا یو ښکلی ځای ده ښه فرصت ښه فضا عطرینه فضا راشئ او له دې ځای څخه خوند واخلئ د هېواد وتلو شاعرانو په خپلو اشعارو کې په دري او پښتو ژبه باندې مختلف اشعارو کې دغه سیمه ستایلې ده چې یو هم هغه شعر دی چې په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي ځان جوړوه او لاس راکوه ګلې ورځو چې نندرې دي ګڼ نور اشعار او ټپې دي چې د دې سیمې ښکلا یې پکې رانغښتې ده او خلکو ته یې بیان کړې ده که څه هم په هغو الفاظو کې د دې ځای ښکلا نه ځایږي او لا ډېره باید ستاینه یې وشي خو بیا هم دوی خپله هڅه کړې ده چې د نړیوالو لپاره د دې ځای د ښکلا او ساخت بیان کړي نو پر تاسو یې ګورو راسره یې وګورئ او که وخت مو پیدا کړ نو حتما راشئ له نږدې نه یې وګورئ او د دغې عطرورینې او ګلورینې فضا څخه خوند واخلئ Last